بله پیش رفته بودیم خوجه یک ذره سرد بود دیگه آمدیم که این طرف هم یک دوره بزنیم چه دیگه با می خیال کابل کردن تو کدی کالا خیسی اومدی ها دا چرماق چه توڑه بخیر دا خرساول نه پا د کوم ځای نه وروړي دی پغمان نه پاس داري د خپل پټین دي نه خلوام سلامای گرم خود در تقدیم شما وطندارای عزیزم میکنم. امیدوار هستم که خوب صحتمند و سرحال باشید. ما عمران قیمی هستم و شما را خوش آمدید میگم با یک گزارش متفاوت‌تر از همیشه. ما امروز آمدیم به ولسوالی پغمان. خب چون فصل خزان است و خزان یکی از زیباترین فصل‌ها است. یک زیبایی خاص از خود داره. ما امروز میریم به بازار پغمان و همچنان طرف باغ عمومی میگردیم. آیا مردم فعلا به تفریح میان و چی چیزایی در پغمان فعلا به فروش میرسه؟ با ما باشین میریم امروز همسری عزیز ما صحبتای می داشته باشیم. السلام علیکم. و علیکم خیر ان شاء الله. خیر جون شکر خپل خیر ان شاء الله. خیر تاسو خیر سي ورور. شکر ده. راځي لک دی خدای ورور څنګه مدريږي. سید سامان په خیر. ورونه یستای؟ نه او خپل ملي او خیر. او خیر ده. ها د چرماق چې توړې بخیر. دا خرساول نه پا د کوم ځای نه وروړي دی پغمان نه پاس داري د خپل پټین دي نه خلوام په بیا څو مخسره دا به ډیر له سواغه سبسل ته موږ غریبي و چې لاندې عمل ته کمپنۍ کې خرڅاو 100 روپۍ موږ ته وری کنه بس بیل ته ورکاو ورته څومره چرماق دي دا 2000 دانی دي 2000 په 1300 افغانۍ ارزان نه دي نه زر په دی لاسه زر په 1300 خو به قیمت اخیستی دي کنه واس هم دا غریټونه دي 1200 یو نیم زره پورې دا چرماق به کی ګوره چارماغ خدای د کاغذي چارماغ دی یو بس 100 روپۍ موږ ته واره و کې لاندې عمل ته خرڅه 15000 دانی لاندې واغستې 2000 دادي 2000 دانی دي تاسو خپل د پغمان استئ او موږ نه زه د ننګرهار مدد د پغمان ته زه د داری پښه د دری حال د خپل ځمکه نه لري چرماق شي نه لري مکه والا لکه دام دومره یا ویلې د پوښني حال د خپل ژوند کوي او کا دا ورورم تاسو دلته وسیږي کا دلته خپل کور نیولای او هم دغلته وسیږم زم ها ولا ډیر څومره وخت کې د ننګرهار سره غلې د سیاواته مشت کېږي چې راغلی و هم دلته وسیږي او هم دغلته وسیږي څنګه خوري ستاسو په نظر پغمان څنګه درته خوري ولا خزې دی سړی سات به کتيري کاروبار پکې شته دی دا خزان ته پښتو څه وي خپل پښتو باندې مر بلدیات نه لرم هم دا خزان ورته وي دا خزان فصل پغمان کې څنګه ده خدای ولا چې بس پس د دین نور عوام خکېږي یخېږي به خزان خزان دی اپوړي کې څنګه و پوړي کې خبر ور میوجات خ پریمان ولو بالو مانا ګلاس چارما غر څه پریمان ویني خزې دی او به هب وای خسته واکسه د دلکه سي او ولې د پرشیدار پغمان نو مخله او په خندوکیږي ورته ولې نو خو خېږي مې خزه ان شاء الله زه یو جالب شي د مې فکر وسه مګر چې پغمان خو تر اوسه دا یو څو منټه به کېږي چې مګر د پغمان راغلیو دا د خور لمنځم دی خو د چارکات په کار کې دا ونه وشان تک شنول الې دی خو د چیرلو اساسه زیړ کېدل دا څنګه مسله ده مګر غیزه او د دې ځوا چې د تغییر لري کنه د دې ځوا چې د لګا یخه ده لاندې چې د بخار ګرم دی په دې خاطر باندې پانه زر زیړیږي خزان زر په دې زیرازي کنه غیزه کې بیرسته خزان راځي او دلته خې نظر په خبرو وړي بم دلته ډیر لک پزان روزي او همدا او یا خد زر به ونه نشنه کیږي او نشنه کیږي نه دلته زر نشنه کیږي او یا خد کنه تغییر کاغذ او داز ډیر فرق کوي او دا چارماق چې وړي اوس د کار کوم ځای کې خرڅوي تاسو له کمپنۍ فقط د کمپنۍ کې دا نور ځای کوم د خلک لري چې ورته مثلا دکان تاسو په انتظار بس عمل ته کمپنۍ کې مون خپل ګاکان لري برګینو ته وړو بس خلک بس سجې نه بس چا سره جوړامو تو کومه ته بس ورکاو څومره به خرڅ کوي ولا بس خدای 1500 روپۍ د ورځې راته کې پاتې کیږي د ورځې 1500 روپۍ همدغه 2 بجې کې همدغه 2 بجې کې مصروف دی څه کاروبار یې تاسو مصروف دی دا کوچای هم دغه مال پیایو څومره وخت کېږي د کار مخته وړئ تاسو 3 کال کېږي امارات لره تاک سره
مخکې له هغه نه هم څه کار کولو؟ مخکې له هغه نه پلار چې و په پولیسو کې و ما خپله تحصیل او درس ویل. ښه ډېر ښه. تحصیل او درس هم تر کوم ځای پورې رسولی؟ 12 مکتب مې خلاص کړی دی نو خلاص هغه څخه پاس نه یې تللي. او د هغه نه پاس تصمیم نه لرئ؟ تصمیم لرو خو چېرته اقتصادونه پرې جوړ شي باید له خیره سره. دا پسانه مو نه تښتي ما دلته مصروفه کړی که همداسې وایي چې همداسې لاندې ورسره لاړ شو؟ هغه داسې خیال ده چې بلد دي. بلد دي؟ خپله د اوس هم خوښې کوم کور ته خپله ځي. مقصد مو ویلې چې ډېر په منډو سل چې اوس ونه تښتي زه به دې تاونداره یم. نه تښتي بلد دی خپله ځي کور ته. څنګه دی تاسو کاروبار څنګه ده؟ څه چلیږي نه چلیږي څه رقم حساب ده؟ کاروبار خو چې وایم مخکې ښه وه مال وته پاکستان ته تاجکستان د ځای ته مال ښه وه او اوس چې دا نو اوس نسبتا بیې ټیټې شوي دي ډېرې. څومره شوي دي اوس؟ خو هغه مخکې چې په روز کال په 20,000 او 22,000 هغه اوس 12,000 او 10,000 ته راغورځېدلی. ښه قیمتونه یو څه راټیټ شوي دي؟ ډېر راټیټ شوي دي. د تاسو ته یو څه فایده خو کوي؟ فایده کوي او شکر الحمدلله فایده کوي ولې نه کوي. خو چې یو څه تاسو ته فایده کوي نو دا خو چې قیمت یې راکښته شو ښه شو که نه دا غریب خلک یې هم یو څه راواخلي. دا خو هم ده. دغه بوته هم خلک فکر وکړي. نو دا خبره هم ده. نو موږ راغلي وو د خزان فصل لپاره چې د خزان هم چې د خپل ځان یو ښایسته‌توب لري. تاسو خو ورته فکر سوی ده؟ صحیح و. بیا د خزان فصل تاسو مالداري ته نقص خو نه رسوي؟ نه نقص نه رسوي یا نو اوس پاڼې راغورځي مال پې مول ده. تاسو ته مې زحمت نه هغې کېږي چې؟ نه موږ پکې اسوده شوي یو ورسره. او څنګه ده پاس خلک تفریح ته راځي نه راځي څه رقم حساب ده؟ تفریح ته راځي تفریح ته خلک د دوبي یا د اوړي په وخت کې راځي. ما خپل هلته واوځم د اوبه که همالته پاس درې خواته؟ درې خواته اوس د اوبه ځای هم لرم. که اخ راغلی یم ورته راغلی یم څو ځلې د اوبه لپاره او اوس په د خزان فصل او ژمي فصل کې هم خلک تفریح لپاره راځي؟ تفریح لپاره راځي و هغه نقص مکس اخلي بیرته ځي. بیرته ځي مقصد خپل یو سیل کوي په اغمانه بغیر ځان نه پرېږدي سره؟ سیل کوي راځي و. که ډېر خوشحاله شوم ستاسو نه څه پیغام لري زموږ کمره ستاسو په خدمت کې ده؟ همچنان مننه خیر اوسې. د خدای په امان. مخې ته ښه ښه وخت. خب دوستای عزیز در این قسمت برنامه ما با یک قاری بسیار خورترک برابر شدیم که نام خدا بسیار قرائت عالی میکنه. امروز از اینا یک چند صحبت می داشته باشیم. سلام. و علیکم. خوب هستی؟ شکر. اسمت چی است؟ نیلاب. چقدر خواندی قرآن شریفه؟ یک چند سوره حفظ کردیم. خب یکش بر ما قرائت کو تا ما بشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذر فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. وإياك أحسن الجزاء. خودت در قرآن شریف تاس پریشان خوندی؟ تا جای حفظ. حفظ هستی؟ نام خدا ماشاءالله. خب میخوایی تا کجا را پیش بری؟ مکمل میخوایی که حافظه شوی؟ تا آخر سوره. خب انشاءالله چند ساله هستی خودت؟ من خودم 3 ساله. نام خدا. صف چند مکتب هستی؟ اول. مکتب رو میری در 3 سالگی؟ بله. نام خدا ماشاءالله. عزیز قسمی که شما دیدین در این منطقه از پغمان تقریبا سرک ولسوالی برش گفته میتونیم. امروز یک قاری بسیار کوچک سر خوردیم به نام نیلاب جان که سنش فقط 5 سال است و حدود 4 یا 5 ماه میشه که دنبال قرآن شریف خواندن و همچنان انگلیسی و عربی رفته. ماشاءالله خیلی ذهین داشت، بسیار ذهنش بالا بود و همچنان خیلی چیزای را میتونست راحت قرائت کنه. صدایشون هم شما شنیدین که بسیار یک صدای عالی و خوبی داشت. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است ان شاء الله؟ جان جوره. شکر و خیر باشی. نامک تنگ اول برام بگین. نام روح الله. روح الله جان از کجا پهمان است؟
حتما از پغمان هستین. از برای چی خیلی منطقه هستین دیگه؟ نزدیک هستین؟ نزدیک هستیم. خب چهارمغز از درختای خودتون است؟ نه یار میخریم خودمون. از کجا میخریم خودتون؟ ما پیش بچه‌ها میخریم، بچه‌ها میارن. میگن خودمون میریم از اونجا میخریم میاریم. خودتون اینجا زمین ندارین؟ نه درخت نداریم. خب خانه خود دارین ان شاء الله؟ ان شاء الله. خب بسیار خوب. باز کدام میوه دیگه شاید داشته باشین در فصل بهار؟ داریم. چی دارین؟ سیب، شفتالو، زردالو؟ اینجا کلش هست. همه چیز دارین؟ همه چیز. فقط یک چهارمغز کم بوتی کردن. خود این فصل خزان این چهارمغز فصلش هست. اینجا فروخته میشه. در پغمان زیاد هم است. زیاد هست. از پغمان نمی چهارمغزای چی رقم است؟ خوبش است، پوزدبال است، پوستش نازک است، چی رقم است یا؟ هر رقمش است، پوزدبالش هم پوست نازکش هم است، کورکیش هم است، هر رقم است. قیمتش نه چند است؟ 1000 دانه چند است؟ 1000 دانه است، هم خوبش 2000 است، 2500 است. 1000 دانش؟ دانه 2 روپا 2.5 روپا میخواد دیگه. خب و یک رقم دیگه است 1800 1900. شما خودت تر رقمشو دارین؟ اما خوبش اگه برای ما یک کیش نشان بدی که چی رقم است که دوستای عزیز ما بفهمن. این از خوباش است؟ دیگه پوسیرک است که 1000 2000 3000 است. پوست از اینا که زود میدا میشه؟ کم پیچش که دوست پالا میشه. نه چی که میگن تق میکنه که فشار بیت میدا میشه. همونطور است. اینو میدا نکنیم که سرما تا اون نشه. ما فقط دوست نشان میدیم که پغمان چی رقم چهارمغز داره و کدامش خوبش است. میگه درجه اول است که باز نشه که دیگه دکان از اینکه خوبش بر ما نشان بده. خوبتر شما است. از اینکه خوبترش پوسیرکش است. یکی از یکم پوسیرک که برام پوسیرک میگن. زود میدا میشه. کم پیچش کنی دو پالا میشه. مغز خوب میشه. یا باز 2000 پس؟ خب 2500 پیش دیگه مونده که پیش شما نیست. 2500 پیش ما از اون جاست یه خوب حالا باز پوسیرک از بازی که 2000 با 2500 دیگه پیش ما فعلا نیست، خلاص شده فروختیم. خب بسیار خوب. در فصل بهار بس چیکار میکنی بخیر؟ در فصل بهار میگه کارچی داریم بونای پزی میکنیم چای یگان میوه و چیزا میاریم میفروشیم. میوه باغتون رو میفروشین؟ نه از باغ نمیفروشیم، خواستیم پیش مردم میخریم از دور بر همسایه‌ها میخریم میاریم میشه. چطور سوزت کاروبارتون؟ خوبه شکر خوبه. چرا فروشی حال چیز میکنه؟ والا خوبه شکر سال دیگه. مثلا دمی یعنی چهارمغز 10,000 دانه چند میمونه؟ 10,000 دانهش میمونه 500 600 1000 2000 میمونه خوبه. خوب است. خدا در کارتون برکت بخیر. خیلی سلامت. این چهارمغزکایتون مپس در جایش بانم. تشکر بخیر باشین. زنده خوب باشین. دیگه چیز پیام چیز گفتنی برای همتون ما داشته باشین کمره ما خدمتتون است. نه خیلی دیگه. شازده تشکر شما. تشکر هستم. خداحافظ. خداحافظ. خب قسمی که شما دوستای عزیز دیدین ما فعلا آمدیم به چهارمغز فروشا که اینجا چهارمغز میفروشن، هر نوع چهارمغز دارن و خب میریم به طرف باغ میمی کابل ببینیم کسی به تفریح میآیه نمیآیه و ما داخل باغ میرم براتون نشان میدم که از طرف خزان چی رقم میباشه. خب دوستای عزیز ما فعلا مقابل دروازه باغ میمی ایستاده هستیم. میریم به طرف داخل باغ میمی ببینیم مردم بر تفریح آمدن. وقت بهار خیلی یک ویو خوبش داره، خیلی یک تصویر عالی داره. ببینیم در خزان هم شاید نموت یک تصویر داشته باشه و میریم امروز چند تا از هموطنان ما که داخل باغ میمی از صحبتای می داشته باشه. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب است ان شاء الله؟ جانتان جوره، صحتمند هستید؟ شکر بخیر باشید. اول اگر نامتون بر ما بگید. خواهش میکنم. اسمم لطف الله باشنده کابل. لطف الله جان بسیار خوش شدیم. اینجا بر شکر اومدی؟ بله همونطور که امروز دوستا یک آمدیم که یک دور بزنیم. خیلی از این چیز دیگه بیننده ما مطمئن شوم که ما مطمئن شوم که پغمان که اصلا نه تنها در فصل بهار همچنین در فصل خزان و زمستان تفریح خود داره. بله چرا خزان بهترین فصل است که درختها زرد شده، بهترین موسم است. اصل وقت چکر است. من خودم شخصا خزان دوست دارم. خب بسیار خوب. خزان مقصد میگه که فصل عاشق است. او گپا نیست، در قانون ما او گپا نیست که بهترین موسم است. هر فضایی که است یک
وقت هر یک زیبایی خاص خود داره. زیبایی خاص خود داره. بله. فکر کنم از طرف بالا آمدین. بله ما خودم از سایت از 5 آمدیم. خوب بسیار خوب. نه ما گفتم طرف بالا طرف دره رفته بودیم. بله پیش رفته بودیم کجا یک ذره سرد بود دیگه آمدیم که این طرف هم یک دوره بزنیم. چه دیگه با خیال کابل کردن تو کدی کالا خیسی اومدی که بور گرم. ما خب تو اومدیم اگه تو بری بیخی خنک بخوری. ما من میش دوباره کدیم که تو کدی یک جور کالا اومدی. یا خیر از گپ نیست ان شاء الله از زیبایی طبیعت لذت ببر ان شاء الله ارزشش داره. والا یک گپ دیگه مثلا میگم من میخواستم بگم که هر چقدر خانه کم بخوری ولی یک چیز که ارزش داشته باشه بازم دقیقش نیستی. امروز دوستا اومدیم گفتیم یگان قطعه عکسام بگیریم یک ذره بگردیم که می ذهن ما رو دیگه شود دیگه فصل خزان است موسم برگریزان است گفتیم یک دوره بزنیم و تو از زیباییش لذت ببریم. بسیار خوب. داخل کابل مصروف چی کاروبار هستی؟ من خودم بازاز هستم تکه فروش هستم در کوته سنگی مارکت تخارستان دیگه یعنی بعض روزایی که یگان فرصت پیدا میکنیم یگان دوره میزنیم دیگه. زندگی دیگه میگذره تا بال خود داره. ایگه پس همیشه که یک خط مستقیم روان باشه و زندگی کیف نمیده. 100% می گراف قلبم کس که ما شما می زندگی ما کس مانند گراف قلب است. بله بله. بخشی بلندی خود داره اگر مستقیم شد دیگه باز خرابت نسازه دیگه چیز نمیمانه. بسیار تشکر شما خوش شدیم از امروزتون کم صحبت شدیم دیگه مزاحمتان نمیشیم که شام نشسترتان شما یک چند دقیقه قدمایتان بزنین فکرتان آرام کنین جسمت باشه بر ما بخیر باشین تشکر وقت خوش خداحافظ. خوب قسمی که شما دوستای عزیز دیدین امروز وطندار عزیزم امروز چند تن از دوستای خودم آمده بودن برای طبیعت گردی قدم زدن در فصل خزان گفته خودشان در برگریزان پغمان دیگه برای فکر آرام کردن واقعیت بهترین جای است بهترین فصل است نه آنقدر خنک است و نه آنقدر گرم. جان جور است بخیر است خوب است ان شاء الله. سلام علیکم خوب است ان شاء الله جانتون جور است خوب است ان شاء الله شکر فضل خدا است بخیر هستین بخیر باشین تشکر بخیر باشین سلامتی. ما آمده بودیم از زیبایی فصل خزان پغمان میدیدیم که چی رقم است. شما را علاقه‌مند فضای خزانی هستین یا فصل خزان هستین؟ بله فکر نکنم که کسی خزان رو دوست نداشته باشه به خاطر که طبیعت بسیار یک رنگ خاص خود میگیره. بله تقریبا به مو رنگ طلایی رو به خود میگیره طلایی است واقعا لذت بخش است هوایش. شما خودتون از پغمان هستین؟ بله از پغمان هستم. از کجای پغمان؟ از همین سایه مرکز هستم. خب مصروف چی کاروبار هستین خودتون؟ از من دکتر هم هستم مسئولیت یک از شفاخانه هم دارم و یکی از ادارات دولتی هم وظیفه دارم. خب بسیار خوب. امروز یک فکر چکر در سرتان زد که بیاین برگریزان ببینین فصل برگریزان و در کار طبیعت دوستان است زیاد خسته میشه و خواستیم امروز کم تفریح کنیم. امروز دوستم آمدیم یک تفریح چند دقیقه در طبیعت پغمان لذت ببریم. بسیار خوب کردین. حالا انسان بی تفریح هم نمیتونه. طبیعت هم زیبایی پغمان هم دمی است که همی بهارش یک زیبایی خاص خود داره. مثلا آب فریمان می باشه تابستان که هوای خوب داره در خزان که همی درخت‌ها یک رنگ خاص خود میکشه یک طبیعت خاص خود پیدا میکنن. واقعا از زمستان هم کل جای برفپوش میشه. در زمستان هم سفید پوش میشه پغمان. بله بسیار بعد رقم مقصد اینجا برف میباره برف زیاد میباشه دقیقاً. فعلا هم کسی از داخل شهر داخل کابل و جای دیگه به تفریح میان طرف پغمان؟ بله خصوصا روزهای پنجشنبه و جمعه بیروار زیادتر میباشه و دیگه در بین هفته هم زیادتر که میان. فامیلی خوال متاسفانه اجازه نیست فامیلی رو اجازه نمیدن و دیگه بعضی از جوانا نوجوانا میان به خاطر تفریح. خب بسیار زیاد تشکر از شما دیگه. ما مزاحم از خلوتتون نمیشیم مزاحم از زیبایی طبیعتتون نمیشیم دیگه. بخیر باشین تشکر. خب دوستای عزیز ای بود از برنامه امروز و از داشته های این برنامه ما فصل خزان پغمان تقریبا همه پغمان نگشتیم. پغمان بسیار یک جای زیاد است ولی بسیار جاهای دیدنیش آمدیم دیگه. ای بود از این برنامه تا برنامه های بعد شما را بالای منان میسپارم.